الغرض شریک وی چې ما د عایشې نه درته پوښتنه وکړو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شپې لمونځ په څه کولاو؟ هغې ورته وویل داسې سوال دی چې مخکې چا نه و کړی. کان اذا هب من اللیل، پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به د شپې راپاڅېدو په مانځه به ودرېدو، کبر 10، الله اکبر به لس پیرې وي. څو پیرې؟ لس پیرې، استفتاح په ځای ښه. وحمد الله 10، لس پیرې به الحمدلله وي. وسبحان الله وبحمده 10، سبحان الله وبحمده دا به لس پیرې وي. وقال سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس دا به لس پیرې وي. واستغفر الله 10، او لس پیرې به استغفر الله وي. وهلل الله 10، او به لس پیرې وي لا اله الا الله. ثم قال به وي اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة 10. لس پیرې به بیا د دعا ووي. دعا ترجمه دا ده یا الله زه پناه نیسم په تا پورې د دنیا د تنګوالي نه او د آخرت د تنګوالي نه. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دعاګانې نه دي، ځکه موږ تاسو بار بار وایو چې یاد یې کوئ، لنډې غونډې او هر څه پکې دننه راځي. اوس دې دعا ته وګوره چې یا الله ما د دنیا د تنګوالي نه او د آخرت د تنګوالي نه ساته، نو چې الله په تا باندې دنیا را تنګه نه کي او آخرت ته باندې را تنګ نه کي، خو ته وګټله که نه. د دنیا تنګوالی څه دی؟ ګناهونه، د رزق کمېده، امتحانونه، فتنې، مصیبتونه، یا الله وي د دې نه مې ساته. د آخرت تنګوالی دا چې سړی عذاب پرې راشي، جهنم ته ورننوځي، یا الله وي د دغې نه مې ساته. 10 لس پیرې به د دعا وي. ثم یفتتح الصلاة، بیا به مونځ شروع کړو مخکې. رواه ابو داود، دا حدیث امام ابو داود رحمه الله راوړی. چا په ترتیب یې وایي کاسې دغه ویلي لس پیرې الله اکبر، لس پیرې الحمدلله، لس پیرې سبحان الله وبحمده، لس پیرې سبحان الملك القدوس، لس پیرې استغفار، لس پیرې لا اله الا الله، او بیا دغه دعا اللهم اني اعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامه. دا چاته معلومه مخکې دا ذکر شپې منځ کې چا ویلی؟ یاد یې کوي. دا څومره ښایسته دعا ده. دا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شپې منځ کې وي. د هغې نه بعد حدیث الفصل الثالث کې عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه، ابو سعيد الخدري وی كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل كبر. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به د شپې په منځ کې ودرېد الله اکبر به وي، او بیا به دا وي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. دا به وي، او بیا به وي الله اکبر کبیرا، او بیا به مخکې مونځ شروع کړو. نو بیا به وي اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. دا حدیث امام ترمذی امام ابو داود راوړی. اوس ګوره دې حدیث ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کله د شپې لمونځ دې استفتاح نه شروع کړو. کومه دعا ده؟ دا چاته یاد ده؟ دا دعا چاته یاد ده؟ که نه ده یاد؟ تاسو دې کې هم غلي شوي، لکه دا چې چاته نه یاد. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك الله اكبر كبيرا. بدا وسره شپې منځ کې شو. نو سبحانك اللهم وبحمدك مطلب دی چې الله ستا پاکي بیانوي سره ستا د ستاینې او د حمدونو. وتبارك اسمك ستا نوم برکتونو والی. وتعالى جدك ستا شان اوچت دی تعظمت والی. ولا اله غیرک، او ستا نه علاوه د عبادت حقدار څوک نشته. بیا به ووایي الله اکبر کبیرا، او بیا به استعاذه اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. پناه نیسم په هغه الله پورې السمیع چې اورېدونکی دی
العلیم چې پوهه دی من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شوي نه من همزه ونفخه ونفثه د شیطان د وسوسو نه او د هغه د چالونو نه او د هغه د جادو نه او د هغه د هر ګډوډ کار نه یا الله مه ساته بیا به وي بسم الله الرحمن الرحیم او مخکې مونځ به وي د حدیث امام ترمذي امام ابو داود امام نسائی راوړی امام ابو داود چې کوم روایت راوړی به کې ورسره بېدري چې لا اله الا الله به وي درې پیرې دي سبحانک اللهم نه وروسته اوس دې کې د بله فایده یاده کوي موږ ته خو صرف په مانځه کې یو اعوذ بالله پوه شوي دی کومه ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بس دقه یو موږ ته یاده حدیثونو کې بلکې بعض علما خو له دا ویلي وی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه مانځه کې با سند څوک نه ثابتولی چې هغه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم داسې ویلی بس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اگر که دا قول هغوی مطلب دا نه چې ویلی ناروا دي نه ویلی روا دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه مانځه کې دا طریقه ثابته ده اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یوا دوا اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه او درېمه طریقه جایز دغه ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او د هغې نه دا غوره ده لکه دې لپاره ښه مضبوط دلایل شته ها کومه درې طریقې شو کومې دي لکه یو طریقه دا شو اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه دویمه اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بس من همزه ونفخه ونفثه وسره موعد او درېمه دغه معروف طریقه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعن ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه ربيعة ابن كعب وكنت أبيت عند حجرة النبي صلى الله عليه وسلم زبو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کوټې سره خوا کې ویده کېدم دا ډېر غریب صحابي و دا ربیعه ځوان سړی و ځوان ډېر ناشنا انسان ده به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خدمت کوو خادم و د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او طالب و د علم مسجد نبوي په ځان لازم کړی اوس هلته پروت پیغمبر صلی الله علیه وسلم به چېرته تللی و سره تو که چا مسجد نبوي ته سره راوړو یا څه دغه به ده به کیسه و ملنګ سړی و او د دین طالب و پیغمبر صلی الله علیه وسلم خدمت به کوو یو پیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د خدمت ولید نو دته وی څه وواړه غریب سړی دی حاجتونه ډېر دي سړی چې د به دنیوي څه غوښتلي ربیعه وی څه وغواړه هغه وی نه یا رسول الله نه وی څه وغواړه وی نه یا رسول الله بیا چې درې پیرې ورته وی یا رسول الله اسألک مرافقتک فی الجنه یا رسول الله چې تا سره جنت کې ګاونډي شم دا دغه ځوان هلک ارمان و لکه څنګه چې دلته زه ستا د کوټې په خوا کې پروت یم نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوټې خو دغه جومات سره وي که نه عایشه رضی الله عنها د حجرې او د هغه د کوټې هغې د کوټې پرده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لرې کړه کړکۍ نه جومات به همدغه ځای کې به دی پروت وی یا رسول الله دا غواړم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وغیر ذلک دې به ډېرې معنی چې وغیر ذلک څه معنی ده وی ده چې نور څه نه وي هو ذاک یا رسول الله بس دغه دا ډېر ناشنا صحابي و ځوان هلک و دی وایي چې زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کوټې سره به ما شپه تېروله خوا کې فکنت اسمعه ما به اورېده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر او د شپې تلاوت به ما اورېده اذا قام من الليل کله چې به هغه د شپې پاڅېدو یقول سبحان رب العالمین نو دا ذکر به ډېر وي سبحان رب العالمین الهوی ډېر وخت الهوی معنی ډېر وخت به لیکي
اوس عدد نه دی خو ډېر وخت بلیږي ثم یقول بیا به وي سبحان الله وبحمده الهوي دا به هم ډېر وخت وي هدا د منځ نه مخکې یعنې چې رباب صرف دا ذکر به وي کوم ذکر شو سبحان رب العالمین او دویم سبحان الله وبحمده دا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر وخت وي رواه النسائي وللترمذي نحوه دا حدیث امام نسائی راوړی امام ترمذي هم دغه شان راوړی نو دا د شپې یو ذکر دی چې کله ته راپاسې د شپې نو دا ذکر کوه دا ذکر ووایه سبحان رب العالمین او سبحان الله وبحمده وی الهوي ډېر به وي عدد نه دی خو ډېر به وي د هغې نه بعد باب دی باب التحریض على قیام اللیل دا ډېر خوندور باب دی دا باب یې دې دپاره راوړی دی تیزي ورکول یو مسلمان ته د شپې په مانځه باندې تیزي ورکول یو مسلمان ته په څه باندې د شپې په مانځه باندې چې مسلمانه د شپې تهجد کوه د دې دپاره دا باب راوړی طریقه بیان شو ذکر بیان شو اوس تا له ترغیب درکوي چې هسې طریقه بیان شوه ذکر دې واورېدو څه به وې څه به نه وې په هغې پوه شوې نو بیا یې کوه که نه او دا د مؤمنانو صفت دی الله قرآن کې ذکر کړی تتجافى جنوبهم عن المضاجع الله وی دا مؤمنان چې دي اوچت بندګان د الله د دوی د اړخونه او د دوی د بدنونه په طولانو باندې ډېر وخت نه لګي د شپې لږ وخت دوی ویده کېږي ولې بیماران دي خوب ولې نه ورځي که ټینشن یې ډېر دی چې سهار به مزدوري څه کوم او ټینشن د لاسه بچو له به څه کوم نه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا الله وی دوی د شپې ډېر زیات نه سملي وجه دا دی چې دوی دعاګانې غواړي د الله نه منځونه کوي اذکار وایي بل ځای کې الله وی كانوا قليلا من الليل ما يهجعون مؤمنان نیکان بندگان د الله الله وی د شپې به ډېر لږ وخت پرېوت ځکه حدیثونو کې راځي تاریخ کې راځي سیرت کې راځي چې د صحابه کرامو د مخونو رنګ به زیړ و زیړ او زیړ رنګ د هغه سړي چې هغه د شپې خوب ونه کړي او د شپې خوب هغوی به دې ځای هسې نه کوو چې تهجد به یې کول ځکه قرآن کې چې الله دا خبره ذکر کړې ده سیماهم فی وجوههم من اثر السجود الله وی د هغوی په مخونو کې نښې وي د سجدو د لاس نو بعض مفسرینو زیړوالی ذکر کړی وی د هغوی مخونه به زیړو د سجدو د لاس چې د شپې خوب ونه کړي خو به یې سهار له مخ زیړي که نه نو دا د هغوی حالو كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون د شپې به ولې هغوی لږ پرېوتو ځکه چا به لګیا و بخانې به یې غوښتې خصوصا د پېشمني په دې ټیم کې نو په دې باب کې ترغیب ورکړی شوی دی تیزي ورکړی شوې ده چې مسلمانه د شپې تهجد کوه مه یې پرېږده او موږ خو بار بار دې ملګرو ته وایو موږ وایو 2 رکعته کوه ډېر کمزوری انتهایي کمزوری 2 کوه دومره ستړی او دومره بېحاله او دومره بدحاله چې 2 رکعتو ته ودرېدی هم نه شي په ناسته یې کوه په ناسته نو د قیامت پر ورځ موږ سره څه یعنې زه تاسو ته تپوس کوم که الله تپوس وکړي نو زموږ سره حجت څه دی څه بانه شتي څه خبره شتي 2 رکعته په ناسته یې کوه ولاړې نه شي کولی په ناسته یې کوه ډېر ستړی شوی دنیا ډېر ستړی کړی کارونه یې ډېر زیات په ناسته یې کوه خو کوئ که نه د شپې لمونځ الفصل اول کې حدیث راوړی ډېر خوندور باب دی عن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره وایي
پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې د حدیث ته غوږ کېږدي ولې دا ډېر خلک د شپې نه راپاڅي دې وجه ده يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد تاسو کې چې یو سړی کله ویده شي نو شیطان د هغه د سټ سره 3 غوټې ورکړي 3 اوس دا غوټې علماء منځ کې اختلاف دی چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم اسې مجازن دا خبره کړې که نه حقیقت د 3 غوټې ورکوي او 3 غوټې ورکوي دا حقیقت دی ښه دا 3 غوټې به څه ورکوي یو حدیث کې راځي امام ابن ماجه رحمه الله راوړی پای کې واضح دا دي په پړي اوسري پای کې 3 غوټې ورکوي خیال هم کړی که نه دا کوډګر او جادوګر چې بچا جادو کوي نو څه کوي غوټې ورکوي بیا پای کې چوف کوي پای کې بیا خپل منتر وي خبیثان نو دغه شان شیطان 3 غوټې ورکوي 3 یضرب علی كل عقدة عليك ليل طويل فارقد خدت درود عفوا دي منتر سوي دا شیطان منتر سوي جادوگر چې کله غوټي جوړي کې به کې چوف کې خو منتر وایي کنه دا شیطان په کم منتر وایي دغه یو خبره کوي د انسان ته هر غوټي سره او په هر غوټه باندې اوږده شپه ده پرېوځه اوږده شپه ده پرېوځه عليك ليل طويل فارقد عليك ليل طويل فارقد عليك ليل او دغه او چې دې معمولي سترګې راوګړي او ګړۍ ته دې شي وګوري بانک ته سحر بانک ته خو دا 1 غنټه پاتې چې پاسم که نه دا ټیم شته اوده شي اوس څه کوي چې پاسي 1 غنټه ده 10 منټه بعد پاسه هغه 10 منټې کې اوده شي چې راپاسي 1 غنټه پاتې خو 1 پاتې شو ویتر باندې پاتې کېږي تهجد 2 رکعت نه خو مانځه نه 10 منټه مخکې راپاسه مانځه 10 منټه اوده شو اوده شو چې راپاسې تلاوت کېږي جومات کې روان دي امام په منځه ولاړ دی نو لمونځ خو ته ناسې م تللی خو بیا یې ځان له کور کې وکړه په ده باندې هغه هر څه لاړو تهجد هم لاړو اذکار هم لاړو د سهار لمونځ هم لاړو د دې غوټو د لاسه ښه نو د دې د کولهوالو طریقه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښوولې ده که طریقې د کولهوالو نه وي بیا خو موږ ټول پکې ورغلي او طریقه شته الحمدلله د دې غوټو د کولهوالو فإن استيقظ فذكر الله دا سړی راپاسي والله یاد کړي اذکار ووایي مخکې موږ سره تېر شو که نه اذکار دنیا اذکار دي چې کله دا اذکار ووایي الله یاد کړي انحلت عقده یوه غوټه کولاو شي فإن توضأ بیا دې پاسې چاردام وکړي انحلت عقده دویمه غوټه کولاو شي فإن صلى انحلت عقده او بیا چې د شپې په منځه ودرېږي بیا درېیمه کولاو شي فأصبح نشيطا طيب النفس نو دې خوشحالی نفس خوشحالی بدنی پارامی زړه خوشحالی سم ټوپونه وایي وإلا او که دې راپانسېدو درې غوټې په پاتې شوې که نه اوس دې سهار راپسې 7 بجې کمپنۍ 7 بجې کار دی 6 بجې مزدورۍ له ځي او واړه سکول ته وړي په دې ټایم راپاسېد نو غوټې خو پاتې شوې که نه که نه غوټې کولاو شوې غوټې خو پاتې شوې نو چې غوټې پاتې شوې اصبح خبیث النفس کسلان نو دی بیا ټوله ورځ به سستي نفس به ورته بد کېږي زړه به یې خپوي طبیعت به یې خرابي دې داسې چې غوټې به د پاتې شوې او دا رب الکعبه د تجربې خبره ده نو بس خبره خو داسې چې ښه واضح نور پېژنم د تجربې خبره کومه شپه چې دې لمونځ وکړو اګر که 2 رکعات تهجد دې وکړو ویتر دې بیا خپل وکړو او بیا سهار منځه ته رالې
او سحر مونځ دې وکړو فهو فی ذمة الله حدیث کې راځي چې چا د سحر مونځ وکړو د چا په ذمه کې شو د الله په ذمه کې سبحان الله نو چې اوس غوټې م کولاو شوې او ته شوې د چا په ذمه کې د الله په ذمه کې شوې دا ورځ به څومره ښایسته تېرېږي غوټې د باندې پاتې شوې سحر مونځ نه لاړ ذکر او اذکار د نه لاړو د سحر اذکار د نه لاړو هر څه نه لاړو نو ستا دا ورځ به څنګه وي دا زړه ګوره په دې نه خوشحالېږي صرف په پیسو په مزدورو باندې ګوره الا بذکر الله تطمئن القلوب دا زړونه په اصل کې د ګوره د الله په ذکر سره مطمئن کېږي په مونځ سره خوشحالېږي زړه ځکه ګوره الله وایي استعینوا بالصبر والصلاة ای مؤمنانو په سخته کې تاسو دوه کار کوئ یو صبر او دویم مونځ ګوره مونځ خو ولی نو مونځ سره ولې څه کېږي مونځ سره زړه ته سکون میلاویږي او چې زړه ته څومره سکون میلاویږي نو مصیبت او سخت د باندې کمیږي متفق علیه دا حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی دا حدیث ولې دې باب کې راوړو د دې لپاره راوړو چې مسلمانه د شپې مونځ کوه چې دا غوټې دې نه کولی شي او دا نبوي خبرې دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرې دي دې کې شک نشته بلکې ما ورته څه دا ووایي که چې دا تجربې خبرې دي واضحه دي بلکل واضحه کومه وروسته شپې تهجد ونه کړې بیا سوچ وکړي چې حال دې څنګه وي بیا چې رسه سهار مونځ دې نه پاتې شي او یې قصدن همدن لیټ کړي چې هغه الله قبلوي هم نه او کار ته راپاسې او سکول ته راپاسې او صرف خپل هغه دغه له راپاسې مقصد له دنیوي بیا وګورئ چې په ورځ به دې دا وخت څنګه تېرېږي وعن المغيرة رضي الله عنه مغيرة رضي الله عنه روايته وقام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د شپې دومره اوږد مونځ کوو چې د خپې به یې راوپړسېدې چې دا هم سم مونځ چې خپې ورسره راوپړسېږي دا به څومره اوږد مونځ او روایت کې راځي خپې به یې وچاودې وبه چاودې وبه پړسېدې فقیل له چا ورته ووایي وویلی شو بل روایت کې ښه واضح راځي عایشه رضی الله عنها ورته ویلي لم تصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر يا رسول الله دومره اوږده اوږده مونځونه ته کوې چې خپې دې وپړسېږي نو تا ته خو الله تېر شوي او راتلونکي خطاګانې ټولې معاف کړې دي یو سړی که اوږده مونځونه کوي دې دپاره کوي چې الله زما ګناهونه وبخي الله ما جنت ته بوځي نو یا رسول الله ته خو جنتي یې ته خو د جنتونو سردارې ته خو د پیغمبرانو مشرې ته خو امام یې بلکې د جنت کنجي هغه تا سره ده چې دروازه به اول پیر ته کولاوې اجازت به اول پیر تا ته کېږي د ننوتو نو ته دومره اوږد مونځ کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته افلا اکون عبدا شکورا عایشې ستا دا نه ده خوښه چې زه د الله شکر ګزار بنده جوړ شم متفق علیه د حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی یعنی سړی حیران شي چې دا حدیث وګوري یعنی پیغمبر دا مونځ چې کوم کوي د چې خپې پړسېږي دا صرف دې دپاره کوي چې د الله شکر ادا کوي او زما ستا د جنت او د جهنم پته نه لګي د ګناهونو ګوډي د ګناهونو بوجونه زموږ په اوږو پراته دي او موږ 2 رکعته لمونځ نه کوو هغه سړی چې الله ورله تېر شوي راتلونکي خطاګانې ټولې معاف کړي دي سردار د آدم علیه السلام د بچو دی غوره انسان د ځمکې په دې مخ باندې سید الاولین والآخرین د اولنو او د آخرنو سردار دی هغه دومره اوږد لمونځ کوي چې خپې وپړسېږي او خپې وچاودي او زما استاد انجام او د آخرې خاتمې پته نه لګي او موږ بیا یو څو رکعتو له ټیم نشو ورکولی او که کوي نو هغې نه مو زر زر ځان خلاص کړو ځکه مخکې ما دا خبره ذکر کړه که چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د ابوبکر صدیق په کور تیر شو او بیا د عمر بن خطاب په کور تیر شو د شپې نو څه چلو ابوبکر صدیق کره تیر رو د عمر بن خطاب سو
و ډېر تیز و پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل عمره راکته شه ابوبکر ته ویې لږ اوچت اواز نو کله چې انسان ځان له ولاړ یو خوږ اواز کې لږ په اوږد تلاوت کې قرآن د خیر لاس کې نیولی نو د مانځه خوند به وي نو چې راپاسي نه و چې راپاسي به قل هو باندې کوي مانځه کې خوند هم بیا دی نو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وه متفق علیه حدیث ته په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی ولې دا حدیث دلته راوړو دا سوال زړه کې راځي جواب دا یې تا ته وایي د پیغمبر دا حال و ته خو د هغه امتي او دغه پیغمبر ستا دپاره نمونه نو بیا ته هم د ده په نقش قدم روان شه که نه حدیث راوړی دی عبدالله بن مسعود رضی الله عنه و چې ذکر عند النبي صلی الله علیه وسلم رجل الله اکبر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مجلس کې د یو سړي تذکره وشوه هغه پلانې نه دی وي خاصی چل پلانی ده ما زال نائما حتى اصبح د شپې ودو سهار منزل راپاڅېد دا زموږ د وخت ولي الله دی سهار منزل خو راپاڅېد که ښه سړی نه دی تاسو ښه سړی دی که نه دی ښه سړی دی سهار منزل راپاڅېد پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ما قام الى الصلاه تهجد له نو راپاڅېدلی دا د هغوی د مجلس تذکرې لکه څنګه چې موږ وایو پلانې مزدورۍ له دا نړ او د ده وخت د مزدورۍ دی چې کار یې کړی وی او تا کور کې څومره کلي کې دې څومره کور جوړ کړو ګټې سو ورکې سو دنیوي خبرې دي ټولې د هغوی په مجلسونو کې به دا تذکره وه په علم کې هر څوک ته کړی دی دغه د شپې تهجد کې او دې جهادونه کې او دا دا تذکرې به وي د هغوی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناسو دا خبره اورېده ما زال نائما حتى اصبح ودو سحر منزل راپاڅېد ما قام الى الصلاه د شپې منزل نه دی پاڅېدلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ذلك رجل بال الشیطان في اذنه دا هغه سړی دی چې شیطان د هغه په غوږونو کې مچازې کړي دي او قال في اذنيه وی چې په دې دواړو غوږونو کې ورته مچازې کړي متفق علیه د حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دومره ووایي بعض وایي لکه که څوک دا وایي چې دې نه مراد دا دی چې سحر منزله نه یې راپاڅېدلی نه سحر منزله چې راپانشي هغه باندې خو بیا خطرناکه فتوه لګي او فرض لمونځ دی تهجد مبارک کې دا دي چې څوک د شپې راپانسېدو شیطان د ده په غوږونو کې مچازې کړي دي او دا حقیقي په حقیقت باندې بنا خبره ده وجه دا ده غوږ کې ولې شیطان مچازې کوي ځکه چې په دې غوږ باندې ته اواز د بانګي اوري مخکې موږ سره حدیث تېر شوی که چې بانګي دغه ټیم کې ده نیمه شپه چې تېره شي بانګونه شروع کړي او بیا د شپې درېیمه حصه چې دغه ټیم کې بیا کوي ده په غوږ کې خو شیطان مچازې کړي دي که ته په ډېرې مچلې ووایې خو دی نه راپاسي ځکه روایت کې راځي چې د ولیاذ بالله زه دا سوچ کوم که دغه صحابه کرام او دا سلف صالحین وایي چې موږ ته به ګوره سوي هغوی به دا وی د منافق سړي یو نښه دا ده یو روایت کې راځي چې دی د شپې لرګی د شپې څه لرګی او د ورځې په بازارونو کې چغې وایي د شپې لرګی څنګه الله ته لرګی جوړوي داسې ودی لکه لرګی او کمبلې په ځای که لیټ دې ولګو او که ټوخی دې وکړو او که میلمه دې کمرې له راوستو بعض ظالمان خو په دې هم خفه کېږي که انډیوال راپاسې تهجدو ته ودرېدو نو په دې ورته هم ویروي ته لمونځونه دا له بهر کوه لکه ولې منګز سهار بیا مزدورۍ له شو ځان له دغه دی الله یې داسې ژوند نه موږ وساتي چې د سړي هم او غم او سوچ او فکر صرف یو وي بس دنیا او دنیا نو لیټ مه لګوه شور مه کوه ټوخی مه کوه میلمه مه راوله مه راپاسوه لکه ولې ته به چې دی وایي که زه لږ وختي راپاسم تهجد کوم بیا یا سهار لمونځ رانه ګډوډ کېږي نه نه دغه نه بیا وایي کار لازم نو ذاک رجل بال الشیطان فی اذنه شیطان په غوږ کې مچازې وکړي سبحان الله شیطان چې په غوږ کې مچازې وکړي که نه
نو د دینی کار نه به منع کېږي. تم دقه سړي ته دا ووایه د شیطان چې په غوږ کې مچاجي کړي به پاسه ټیکهدار لږ وختي راغلی پاسي که نه پاسي تاسو وایئ بیا پاسي وجه دا د شیطان د مچاجي کوي دې دپاره چې دی د دین نه منع شي، دی سهار مانځه ته پانه شي، دی تهجد ته پانه شي، دی چې ته د قرآن تلاوت ونه کړي، دی چې ته اذکار ونه وایي، د دې داسې منع کوي. نو زه وایم چې ما اکثرهم څه ډېر دي دغه چې شیطان د هغوی په غوږونو کې هره شپه مچازي کوي. او ما وایي دا زموږ د زمانې ښه سړی دی ګورې چې سهار مانځه نه راپاڅېدلی دی او ښه سړی دی شپې اوده شو سهار مانځه نه راپاڅي. زموږ د خو بعض داسې دي اکثر بلکې داسې دي چې سهار مانځه کې کوتاه دي. نو د حدیث دې دپاره راوړو مؤلف رحمه الله ته دا وایي چې ګورې ځان ساته داسې نه شیطان دې په غوږ کې مچازي وکړي. شیطان ډېر هیرسناک وي. ګورې حدیث کې راځي چې د شپې راپاسې اودس کې نو پوزه به سوڼ کې ولې شیطان پکې دننه شپه تېروي. نو شیطان ته مکمل را ټینګ کړی سټ طرف ته یې چلو کو 3 غوټې ورکړي په غوږ کې یې چلو کو مچازي وکړي په پوزه کې ورته شپه وکړه. د تهجد ته نشي راپاڅېدی، د مانځه ته نشي راپاڅېدی، د ذکر او اذکار له نشي راپاڅېدی الا چې مضبوط ایمان یې که نه ورب الکعبه هغه ته د هېڅ هم نه ښکاري شیطان څه شی دی. ما تاسو ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې حدیث تېر شو که د شپې بعضې روایتونو کې راغلي څو پیرې د شعر څو پورې راپاڅېدلی 3 پیرې مونځ یې وکړو اوده شو راپاڅېد مونځ یې وکړو اوده شو راپاڅېد مونځ یې وکړو اوده شو راپاڅېد مونځ یې وکړو. دا ایمان دی. نو په مؤمن باندې تاسو ته پته شته چې کوم سړی په دې یقین سره اوده شي او په دې سوچ سره چې تهجد به کوم د سحر مونځ به کوم زه پرې ته قسم وخورم چې د موبایل ډلۍ ته ضرورت نشته الله یې راپاسوي راپاسي الله یې که نه راپاسي. سبحان الله دغه ټیم کې کله کله دی لیډ شي داسې وخوځېږي د طلایي کې چې ګړۍ ته وګوري د بانک ته 3 منټه پاتې الله یې راپاسي. خو چې دا سوچ دی نه که ته ځان ته بیا 10 موبایل یې ولګې که نه او د زړه نه دې اراده نه وي نو بیا هم نشي راپاڅېدی. د ایمان غواړي تقوا غواړي د زړه نه پخه اراده غواړي بیا درته الله اسانوي. په دې باندې به اکتفا وکړو انشاءالله باقي حدیثونه دې باب هغه به پر روان درس کې پوره کوو. الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي د شپې د مانځه کولو، الله دې موږ له توفیق راکړي د اوږدو اوږدو تهجدو، او الله سبحانه وتعالی دې موږ د شیطان د جال نه او د هغه د چال نه او د هغه د وسوسو نه الله دې موږ د هغې نه لرې ساتي. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.